برکات وي. برکات هم لکه انداسې لاړو. وګوره کنه کور کې وکړه. نه بچی دا ټوکو تریخې را باندې بند کړي دي. یلو څه دا یو نیم شی ما خوره دی نه خرابېږي. یلو څه پیرامي شوه و دا چې یو نیم شی وریجې خو یې ته ساره ونه خورې هغه نه خو بلکل تا د مرګ خطره. اوبه خو وڅښه که نه. نه پیکا شی هم را باندې بند کړی دی. پیرامي او کیر یلو څه دا شینه خوره نور ما خوره وریجې خو یلو څه تا دپاره تیزاب تا لاک شکر دی هغه ډاکټر ته خو خدای ډېر عمر ورکړه چې دی وریجو نه مانې کړی برکات وي ستړی مش طبیعت ته برابر دی شکو دی بس ښه دی ګزاره کوي څه حالات دی ډاکټر ته خو ډېر څېره څه پرهیز مریض یې در باندې ایښی دی که نه اوله پرهیز یې را باندې ایښی دی څه وکړو مضبوط سات ورته وکړم که کمزوری وکړم سات ورته مه کوه پوه شوې دواړه مې نشته بروسه خو نشته ورته نه خپل یې بوک نه ښیي دا دې کله یې ډاکټر مانې کړی دا و چې سات وکړي دوباره یې خوري صحیح وړکې د سات په وکړم ته سات وکړه زه به وینم چې دی ډاکټر بانک کړی دی صحیح دی ته وریجې وخوره که نه نه پرهیز یې ډاکټر مې پرهیز یې ښی دی نه وخورو ماله پرهیز دن دی که نه هسې نه خراب شو نه خوري نو نشم خوړی نه کې بیا څه ښه خبره خراب نشي خوړی نن خو د خوله و دماغ سره یو ځای چلیږي نن خوله ماته شه نن آوازې څنګه وکړو بس وړوکې پتغونې سات وکینګه نه هم ورترپ وایو سات په وکړو خپل حق پاد وکړو که خوري که نه خوري نه خوري بس صحیح ده چې خوري خو یې نه خوري بیمار دی یاره هسې ځان راته بد لګېږي ما را کښېنه موږ خورو ته سترګې غړې څه راشه مړه یاره نقیبه څه ویې خورم ګردې ته هم تاوان رسي څه ویې نه خورم زړه ته هم تاوان زه یم دا زړه تاوان نه به دا ګردې تاوان ښه وي ولې ګرګې د پاکي هغه په قرار وڅکې اوس ما ټولنې کې پارک والې راولې پوت پرېږده ورځې د زمایا پوت به یې وکړه څه تا ته به زه تباه شوم دا د ورځې د زمایا وړ کړې منه دا د بروسې وخت خو نه دی که نه وکړه سات بیا پرهیز مې د تا په خولې موت کړو خو قیوه نیمه پېښه شوه که نه پرې خولونه من نه وي څه شګې دا لږ کور کې دا د لاسه خو یو پرهیز مات کړو بل نه بوتل هم وړي ته چلې عجیبه ولې سړی یاره کلمو چې بند شه مروړ د وشه په نصیب د ما شه پردی رزق وخورې او ته له دا خبره وکړې چې ډېر خوند یې وکړي یو غم خو نه دی اوس که کور ته لاړ شي आज بیا بل غم وي چې تا خپله برخه وریجې وړي نورې نشته شپه من تا دولسه په نهارې تېرېږي خدای خو بیړه چاته الار دې وریجو نه خېټو کې ګیس جوړ کړه چې ډز وکړي سبي اعلان وشي جومات کې چې ان لله و انا الیه راجعون آی های